ولشتي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درنه خدمت کې د زاړي خبرو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای ووري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولئ او لایکینګ هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکړئ. دوستانو ستاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسوقدم. دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خبرونه او چې د ورسته ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه ته غوږ کېدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړئ. نو موسم د پسرلی دی ولې زه پې نه پوهېږم په ما باندې طوفان ستم د زمانې د لاس ورځ په ورځ زیړېږم په برخه مې ګران. موسم د پسرلی دی ولې زه پې نه پوهېږم په ما باندې طوفان ستم د زمانې د لاس ورځ په ورځ زیړېږم په برخه یا قربان موسم د پسرلی دی خوا جوړ د جنت چړ دی په قلاري بي در پسې میلو ته په غمجن به جوړ قیامت وي چې ما غوند بیمار وي خدا خندا د هغه مشر سره څه مناسبت چې قام خوارزاري ګلان په غوړېدو خلک زه دې غم نه کړېږم. نه پوهېږم په ما باندې طوفان ستم د زمانې د لاس ورځ په ورځ زیړېږم په برخه مې خزان. نادل انصاف صدا د مخې داسې سیدي مظلوم د پاره چل دی نه خشته نه خواله خود خو خلکو پیښې دي او چې ښېګڼې غال که غل دی ولې لاسو کې سرقندونه منځ کې وګورې ترخوي پړزار ښکاره اصل حیدر یا شیخه په تصفو دې نه غولېږم ملګری د شیطان. موسم د پسرلی دی ولې زه پرې نه پوهېږم په ما باندې طوفان ستم د زمانې د لاس ورځ په ورځ زیړېږم او په برخه مې خزان. نن جوړ دې په ګلشن کې سرودونه د توتیانو موسم دې د ګلونو زما د غوږ نه نویزي ګیروي د ماشومانو خدا پچا وجاړم خدایه چاله څیرې کم ګریوان اور بل دې د ظلمونو خاونده د دنیا عدل و انصاف تیرانېږم دا څرنګه جهان دی. موسم د پسرلي دی ولې زه
په نه پوهېږم په ما باندې طوفان قسم د زمانې د لاس ورځ په ورځ ډېرېږم او په برخه مې خزان راپورته نباتات وکړه د ځمکو نه سرونه د خجل سلسله ده په ما د استعمار پراته د خاورو انبارونه هماغه سلسله وسله ده ولي ښه ده زما د ژوندانه باغچه کې نه نیسي ګلونه راپېښه کشاله ده غمجن زه ملنجان یم تل غمو سره لوبېږم همدغه مې ګزران د زاړي یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمان سیار پاچا چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازت غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه